سعودي عرب ته چې کومه فتنه ورغلې ده د دغه فتنې باره کې نازي اقبال څه ویلي دي. نازي اقبال ته هم چې همدغسې مخکې افر شوی چې سعودي عرب ته راشه نو هغې بیا څه ویلي وو. نازي اقبال اوس څه وایي قدرمنو په دې ویډیو کې به تاسو سره ډېر داسې خبرې څه معلومات سره زونه شریک کړم. که تاسو ته معلومه وي نو موږ د سونیا شاه په باره کې یا د علي شاه 007 په باره کې مسلسل یو څو ویډیوګانې جوړې هم کړلې ځکه چې په دې خلکو کې اویرنس پیدا کړو چې هغوی سعودي عرب ته څه دپاره تللي دي. د ټولو نه اول خبره خو دا ده چې دوی سعودي عرب ته تللي دي او دوی دغه پروګرام را جوړوي. نو په پاکستان کې هم وکتل شي د دوی کار دا دی چې د دوی کار پیسې ګټل دي او پیسې دوی دلته هم ګټي په هر ځای کې ګټي. د دوی لومبنی پریارټي چې کومه ده هغه پیسې ګټل وي. نو سعودي عرب ته هم دوی د همدې دپاره تللي دي چې دوی پیسې وګټي په دوی باندې سترګې پټې دي ځکه چې دوی د یو داسې مقدس ځای ته تللي دي چې هلته پیغمبران تیر شوي دي خو دې بېهوده خلکو هلته هم ځانونه وشرمول هلته هم د پیسو ګټلو دپاره دوی خپل هره بېحیایي نه درېغونه کړو. اوس چې په سوشل میډیا باندې داسې یو خبر هم چلیږي چې نازي اقبال د دوی په باره کې څه ویلي نو بالکل تاسو سره به دغه تفصیل هم شریکوم. قدرمنو که تاسو ته معلومه وي نو نازي اقبال ته څه موده وړاندې د سعودي عرب نه د یو کنسرټ دپاره افر شوی و چې راشه موږ سره دغه کنسرټ وکړه خو نازي اقبال صرف په دې وجه باندې هغه ریفیوز کړی و هغې نه یې بخښنه غوښتې وه چې زه نشم درتللی ځکه چې دغه یو مبارکه خاوره ده په دغه خاوره باندې انبیا کرام تیر شوي دي او دغه خاوره صرف د عمرې یا د حج دپاره په کار ده چې استعمال شي نه دا چې د ډانس دپاره د سندرو دپاره او د نورې بېحیایۍ دپاره. نو څومره ښکلې خبره یې کړې وه نازي اقبال دغه خبرې ته بالکل د انسان زړه دوا غواړي. موږ ورته دوا کوو چې الله پاک دې هغې ته هدایت ور په برخه کړي چې د دغه مقدس ځای او د دغه مقدسې خاورې خیال یې وساتلو. او دوی ته به څه ووایو د دوی په باره کې خو عالمانو هم دوی ته خیرې کړي دي کوم چې دغه ډانسران دي کوم چې د دوی دغه ناس خلک دي او ارګنایزران دي ټولو ته خیرې شوي دي. نو الله دې دوی پوه کړي یقینا چې ډېر زیات یې کړی دی چې په دغه پاکه خاورې داسې پروګرام را جوړ کړی.